مسلمان عزت دسی پتا حرام دے پیمالے نکی سپکے نکی بے حجاب نکی پردتی اوچتا نکی لکا ورز دا عرفی چی محترم دا لکا میاش دا ذوالحجی چی محترم دا لکا دا مکی خار چی محترم دے دا مسلمان عزت دی دریوانو ندیر محترم ابو ذر رضی اللہ عنہ یو ډیر نیک انسانو هغه صحابي دی چې دا ډیر زیات پرهیزګار تقوا او پرهیزګاری په کې ډیر زیات یو ورځ د بلال رضی الله عنه سره خبره باندې بحث راغی بحث چې خفګان راغی خبرو کې دوانه لاړل نو ابو ذر ورته وایي یا ابن السوداء زمړه د تورې ښځې زویه پیغور یې ورته ورکړ ځکه د رنګه تورو مورې خامخا توره وه د تورې ښځې زویه ستا خو مور توره ده لکه خلک وایي د تور مخ ته دې وګوره او ته دا خبرې کوي ته به وایې چې دا مخ وله ده جوړ کړی دا ټیکادار دی د مخونو کله چاته وایي پوزې ته دې وګوره د الله په پیدایش پورې لګیا دی خان دې ونې ته دې وګوره ته خو دومره یې وایي دا ته داسې اسمان ته رسېدلی د وریځو نه اوبه سکې بره لګیا نو بلال توي یا ابن السوداء و د تورې ښځې زویه بلال په جړاش محمد رسول الله علیه السلام لراغی چې یا رسول الله علیه السلام ما ته مور ولې یاد کړله مور خو موري زما مور څه ګناه کړې وه رسول الله علیه السلام ابو ذر راوغوښته وی ابو ذر انک امرؤ فیک جاهلیه ابو ذر داسې سړی چې اوس هم در پکې د زوړ کفر او د جاهلیت د زمانې خوی پروت دی وایي ما وویلې په دې عمر کې چې سپین ږیری یم او په دې دومره مسلمانۍ کې وایي نبي علیه السلام ویل چې په دې عمر کې او په دې مسلمانۍ کې تا کې اوس هم جاهلیت شته دا پیغورونه ورکول دا د جاهلانو کار دا د مشرکانو د زړو مشرکانو طریقه و خلکو ته میندې یادول خلکو ته پلاران یادولې توره خو وړه خبره ده پلار د چا یاد شي تور دی هیڅ خبره نه ده دا ډېره وړه ده خلک د مور رالګي د مور عورت وله یاد کړي مور ته وله کنځلې کوي پلار ته وله کنځلې کوي او دا دومره برېتور او نر او تکړه مسلمان دی وایي ستا مړي ژوند دي نو مړو څه ګناه کړی و اعراضکم د چا عزت ته لږ په احترام وکړو عرب وای اکرم تکرم عزت مې وکړه عزت به دې وکړم که ته د خپل عزت طلبګار د خپل احترام غوښتونکی د هر چا قدر کوه الله به ملائک ستا په قدر مقرر کړي چاته دا مه وایه چې دې ونې ته دې وګوره دې جامو ته دې وګوره دې کور ته دې وګوره دې بچو ته دې وګوره دا خو د جاهلیت خبرې دي د چا عزت مه خرابوه